زما به هیڅکله له یاده ونه وځې، خو چې ته مې هېر نه کړې. د اوسنۍ تیزې ټکنالوژۍ سره ژوند هم خپل قدمونه تیز کړي دي. میاشتې او کلونه یې داسې تیریږي لکه هغه یوه دقیقه‌یي ویډیویي ریلونه چې څوک په ټلیفون کې یو په بل پسې اړوي. له سکرین څخه چې د ریلونو تصویرونه او غږونه په کوم سرعت ورکیږي، همداسې د ژوند لحظې او خاطرې هم ژر ژر له سترګو نهامېږي. په دې دوران کې لوی بدلونونه د سترګو په رپ کې راسي او دا بدلونونه ډېر ژر زاړه هم سي. طبیعي ده چې سرعت غفلت زیږوي او غفلت هېره. زه به هم په بدلون کې یم، ښایي دلې یم یا دورې، خو د هیرې په دې لنډه دنیاګۍ کې به صرف زما غږ وي چې ما به تا ته در په یادوي او زموږ د تیر خواږه ژوند لحظو ته به دې بیایي، خو هغه هم په دې شرط که دې زما غږ په یاد و. ګلزار صاحب څه ښه ویلي دي. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है. घर